نو غرض مې دا ورونو خپل موضوع ته راځم اوس ان شاء الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت وحی راولېږله چې ای زما حبیبه دعوت لا د مکې د ښار نه مه شروع کوه، کوڅې ته مه وځه، کوڅه برقرار په خپل حال پرېږده. زما حبیبه خپل خاندان څومره چې تا ته نږدې وي هغوی زما نه ویروه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وانذر ویرو اے زما حبیبا عشیرتکا قام قبل اخپلا قبل دخپلا زمان ویروا الاقربین ویروا زمان اغا خلق استاد قبیلی تاتنیز دے خلق. سردار کونین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کرے وی ماتا علی کرم اللہ وجہو فرمائل اید کاکا بچڑیا اے عبداللہ کلچ دا آیاتی کریمہ نازل شلو نزو نبی علیہ السلام مبارک را اغختلما ما توی اے علی اے دا کاکا بچڑیا ربی کائنات ما تا یو پیغام راکڑلو ما تا رب دا کائنات فرمائل وانذر عشیرتک الاقربین اے حبیب پاسا ویروا قبیل اخپلا ویروا خپلوان خپلا اے علی گران خبر دا دیرا گران دا ماویل حکم کوا مورو پلار میں تانلو گیشا تو حکم کوا زب اغرنگ کار روی کو ما تا محبوب پیغمبر فرمائل چھے اے علی قبیل بسنگر عجم کوما سوک پر عجم کوما اے علی لارشا اوڑا روڑا او داغینا روٹیں پخکا او یو چیلی لاس روڑا اغا پوخ کا مزیدار تو عام برابر کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویزا لاڑما ما تو عام برابر کو ما توی اے علی زان سریو جام یا لوخ کی پیم روڑا کلچ روٹی اخڑ لیشی ما تب موقع ملوشی تب دا پوی پدی خلق باند تقسیم کی زب ورتد رب العالمین پیغام او رسوما دیر خدا زلان خپل پلار ابو طالب تویمان اے پلارا اور آردی خلق را جمع کئی تم را سر راشا نظما پلارم را روان شو بیلارم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا اے عباس کاکا جی تم را سر راشا خیر خودے آؤس تاسی ورار بنن تاسی تسخاص تحفدر کئی ویلارم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا حمزہ میں مرا روان کو وی منگ دا خاندان 40 کسان برابر کرل 100 کسان ابی جہلم پکراغ سردار کونین مبارک میں روٹھے برابر اکڑا دا غریبی چسو خپلم را برابر اکڑاو تو عام اخوڑلے شو ابی لہب چید سرداری کونین سکتر دے اغم ناس دے دسیو بلتے اولی دل او علی رضی اللہ عنہ تفسیری مظہری لکلی چی علی کرم اللہ وجہو وی چی ما اولی دل دا تو عام ما تا کم خکارا کی دلو وی سرداری کونین لگا غوخا دا دی دا غرا واغستلا دا کٹوی دا لوخینا وی دا را واغستو دا خپلو غاخونو مبارکو کی دا سو اچو پلا
او بیا راته ویل چې دا په دې لوښو کې ور واچوه. ویم واپس ور واچوله. علي کرم الله وجهه وایي دومره روټۍ زیاته شوه چې دې ټولو خلقو وخوړله خو بیا هم روټۍ پاتې شوه. وایي ما ویل چې دا برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وایي پی مبارکې په خپلو شونډو مبارکو کېښودې او واپس یې پی ما ته راکړې چې دا وایي هغه یو وړوکې کټورې په دې 41 د پاسه کسانو باندې ما وګرځولو ټولو ته پی ورسېدلې. وایي د حضور پاک علیه السلام د دعوت د خپل پیغام د رسولو ټیم راغی. وایي چې کله حضور پاک علیه السلام مبارک خپله خبره شروع کوله وایي زما تر ابي لهب بدبخته وایي شور جوړ کو. وایي چې پاسې صحیح خبره اخوا دیخوا اخوا دیخوا کړه بس ووتو مجلس. وی ټول خلق لاړل. وی ما ته دو کونه سردار پیغمبر محبوب داسې ولیدل او ډیر مایوس او خپه شو چې دا ما کوم مقصد ته روټۍ برابر کړه دا خو اړو زما خبره چا وانه اورېده. علي کرم الله وجهه روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما را نقل کوي او بیا ابن کثیر د دې واقعي دا روح لګ بدل کړي لګي بدل کړي. هغه کې دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پخپلا سور سے بعد سمزدوری اکڑا سخپل کاروبار اکو داغینے ستعام برابر کو 3.5 کیلو یا پاوباندی 4 کیلو اور بشو داغینے اوڑو برابر کل او علی صاحب توی چې نن موقع دا روټۍ برابر کا او بیا لاړ شه لګه غوښه راوړه سرید برابر کو دا ملمانه د خپلوان بیا راو غواړو ځکه لا بار نشم تللی ما ته رب وی وانذر عشیرتک الاقربین. اوس دې مسله کې مونږ ته داعیانو ته وایي چې کور برابر کې د کور ماحول ټیک کوي. ښه نن چې زمونږ خبره څوک نه مني دا تاله پته ده د هغې یو وجه دا ده ماله ښه پته چې زما بچی دینداره نه دی مونځ نه کوي روجه نه نیسي زما بچی نور لوح لعب کې مبتلا دی نو زه چې تا ته دا خپله خوله تاله 24 ګنټې لګیم پتا به اثر نه کوي. الله دې زمونږ کورونو کې نقشه جوړه کړي. نقشه ګډه وډه ده بیبیان هم ګډې وډې دي دینداره بیبیانې دې الله زمونږ استاسې ټولو نصیبه وګرځوي. بیبي چې دینداره د هغې اثر ډېر په بچي باندې پرېوځي. ښه بیبیانو ته ما بیګم دا خبره وکړه ځای کې چا لږ بیان نه بعد لږ چه کړو ما هغوی ته ړومبۍ دا ول چې وروڼو تاسې داسې وکړئ چې ماخصوصن کې د دې ماشومانو یو حلقه لګوئ. هزاروي صاحب رحمت الله علیه مبارک به فرمایل چې تاسې د ماشومانو ته د درود شریف تلقین ورکړئ. نن زمونږ کورونو کې موبایل باندې ګانې بجانې غږلی کېږي خلق اوري خو صاحب به د درود شریف حلقه مخکې به خلقو ویل یاره قسم دی که اوس د چا د کور نه د لا اله الا الله آواز بار ووتلو نو موږ دا شیخان به م څه ویو هلکه دوی خو م څه بدعت شروع کړی دی ته خبر نه کور نه سم آواز راوځي د لا اله الا الله هلکه پټې وایه که نه او که پوله باندې زما د زمیندار کاکا په پټي منځ کې زما نوجوان بچی ناست او ګانې بجانې اوري نو موږ شیخان څه کوو مړه مور زه په سلام پې ماچو په بلا دې ولګي داسې ته نه لاړ شه یا د خدای بنده عجیب ایمان دے التا دی لا الہ الا اللہ آواز بدعت اگنلو دلتا چی اغا سڑے گانا بجانا اوری اغی باندی ورزینا نو انصاف پیر کم دے اللہ دے حضم پا حال و رحمی گی. پیغمبر علیہ السلام علی سے افتوئی یا علی کرم اللہ وجہو دا خلق بے راجہ مکا علی سے وی ما دوبارہ راجہ مکڑل چی دوبارہ بھی راجہ مکڑل نو زما محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او ما قرنگی روٹی بیا برابر اکڑو پو ماغی طریقے سر مو روٹی کی خودلا چی کی مو خدا سرداری کونین مبارک پاسے دو آواز کی اے زما قوما اے زما قبیلی اے زما دیر نزدی کا کاگانو رب کائنات زتا ستا نبی رالی گلیما رنبے در نادرے تپو سکوما کزتا ستا خبر در کما چی پتا سے باندی پلان کئی قبیل را روان دا زان ورت برابر کئی آیتا سے با اغی قبیلی تا دفاع برابر کئی کنا مخب ورت انی سی کنا طول جواب ور کئی ولینا من بخا مخا اغی
دشمن تزان تیار کو سردار کونین ورته وی دا ولې وی دا زکه چې تا په ژوند کې دروغ نه دی ویلي تا ژوند کې دروغ نه دی ویلي تا خیانت کړي نه ده فلهذا من بستا خبر ما تنکو وی کتا سے تویما چې پتا سے عذاب را روان دے ځان د عذاب نه بچ کی نو تاسې به زما خبر اومنئ کنا زبرشته ما که دروغ ټولو جواب ورکو ته دروغ نه وې ته ټول عمر په موصوفي په صدق باندې ته په صدق باندې موصوفي وی خپه تاسې ګورئ عذاب را روان دی او د هغې عذاب د نجات یوه ذریعه ده یوه لاره ده هغه لاره دا ده چې لا اله الا الله نشته دی لایق د عبادت الا الله مگر یو الله دی او زه د رب العالمین رښتونی نبی ما ابي لهب ظالم پاسېدله عزیزانو دې ځای کې ګورئ په دې میدان باندې دو قول دي یو قول چې هغه د ابي جهل د پاره علماو نقل کړي چې ابي جهل دا اقرار وکړو دا بد کلمه استعمال کړه ابا هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ابي جهل الدا کلمه استعمال کړه چې د سرداري کونین تر ظالم پاسې دلو ابي لهب پاسې دلو آس کی اے پیغمبرا خلدی بندکا تباشی نعوذ باللہ من ذالک کانو تیلاس کو کانی راواغستل ورتوی خلدی بندکا تا منگا داسی خبری ترا جمع کڑیو چه دا خبرا دلیونو دخلو نراوزی تباشی نبی علیہ السلام مبارک تے خیرہ اوکڑا لا سنتے کانی راوستل ابی جہل لعین آغزن آواز کی اے قریشو دا بی لہب پا قدم لارشی دا بی لہب نام دا عبد العزا بن عبد المطلب دا عبد المطلب سے بچے دے ابی لہب قرآنی کافر دے پاسی دو اعلان کی دالی ونے دے نعوذ باللہ من ذالک کانی لاس کی نیولی دی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاد ایمان اظہار کرے نہ دے ابی لہب تراتاؤ شو ورتوی خیل کوا گزار ور باندے ونکی دا عباس رضی اللہ عنہ استر گرا اوت ردا سو چپ گزار ونکی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میں لاد ایمان اظہار کرے نہ دے ابی جہل التب غریگی دسپی پشانتی غڑمبیگی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ راغ شاعت گریوان کے ورطا لاس واچولو جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ فرمائی ابی جہل توی مخدتاو کا خیل کوا زازمون دو کور مسئلہ دا سکترنے ناستی مختو کا خیل کوا جبل کلمہ دخلین اونباسے جبرائیل علیہ السلام میں دٹول جماعت نقش گوری بی بی خدیجہ دننا ناستا دا اللہ رب العالمین دعا غواری زکا کوٹا جدا دا مکان جدا دے خدیجہ پرتا دا پسجدہ باندی ربی کائنات الہ سنا پسمکا غوڑا ولی دی آواز کی اے اللہ دخپل حبیب حفاظتو کا بارد مکین خبر خور شلو ابی جہل لعین لارو آواز خلق تکی پیغمبری پکانو باندی اویشتلو
ابي لهب د خپل وراره مخالفت وکړلو. اے قریش اورئ پیغمبر محمد ابن عبد الله سم محبت سره جواب راکړي محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړو. ابي جهل وې تر ور باندې د کانو گزارونه وکړل او ابي لهب اعلان لګولې دې کچا د دې پیغمبر ملګری وکړلا زبته نجب غوسه کما. دا اعلان خور شو. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها گران مور بی بی خدیجه بار ولاړه دا دروازه کی आवाज اوریدلو. بی بی خدیجه ویل یا الہ العالمین یا اللہ دا بی لہب خلد اور نہ ڈکا کا. یا اللہ دا بی جہل خلد اور نہ ڈکا کا. یا اللہ دا بی لہب دوڑا لا سنا چیزا ما دا محبوب پسی کانی پر تکڑی دی. یا اللہ دا جہنم پا اور بدرنگ کا چپچا کی دا غضب لند ورخخا چپچا کی دا غضب لند ورخخا خطا ندرمی گزار دا درویشانو وحراغلا سراغلا وحراغلا تبت یدا ابی لہب و تب. پیغمبر تیویلی ولا سندی حلاک شا نعوذ باللہ من ذالک. ربی کائنات ورتوی تتباشی تباشوی دا سے خیرہ کم ہے ودا چی ہوشوا فوراً اور پس حکم راگے چی آو تباشو. اللہ ورتوی تبت یدا ابی لہب و تب. تبت یدا تباشل لا سند ابی لہب اے و تب او تباشل تباشل. اللہ اکبر. ابی لہب باروتو علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں وہی چی ابی لہب لکد سپی دا بی جہل سر غرم بیدلو غرمبائی کولا او بازی ورانے گڑے وڑی کلمات وہی دی خواہ پیغمبر علیہ السلام سوک بزما امدادو کی زما پدے دعوت کی سوک بزما رور جوڑ شی سوک بزما وسی جوڑ شی سوک بما سر ولاڑی وہی سوگ مچت نشو. وہی سب پاسے دم علی رضی اللہ عنہ فرمائی ٹھولو الحمدللہ علی کرم اللہ وجہ اعلان لگئی یا رسول اللہ زبستا شاعت ولاڑی ماں زبتا ایمان مارا وڑے دیو ایمان لرما پدی کلک عقیدہ باندی مضبوط ولاڑی او زستا پدی خبر کی ملگرم خبر بدی اڑان دے رسوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تول چی علی در تسوئی اگا زمان خبر دا نو مشرکین مکہ ویل اوس ومنگ دا علی خبری اورو علی خو زمان دا اڑان دے رالوی شو وڑو کے معشوم دے با اس منگ تا خبری کئی زمان دی پختانو کے بعضی عادتون دی اللہ پاک رحمو کی یہ لگا جدر تسوک کشر دے وخ خبر در تکی خو مانایا کانا دا خدای بندہ بدا خود درتنو تا تا وسوی چه پلارا دا چرگان دا جنگ مساتا دا سپی دا جنگ مساتا دا مرازان دا جنگ مساتا تا تا پلار تا تا زوی وی چه پلارا دا سیز غلط تے نو ولی نمانی ومانا پلارا نشی مکوا تماشی مکوا نو تب ورتسوی چه تو اس ما تا پلار شوی نا 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 داستا خیر خواہ دے. پیغمبر علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ ایمان اظہارو کو خپلار ابو طالب خو ایمان نہ دے راوڑ. پیغمبر علیہ السلام با علی سے طویل علی کوشش کو پپلار باندھے چھ اللہ دے ایمان دولت نصیب کی. علی رضی اللہ عنہ بار بار پہ زور راوڑلو غرض میں دا دے ابی لہب ایمان نرا نوڑو خو پریدا بلکہ نبی علیہ السلام تے خیرہ وکڑا. دینا معلومی کی دا چا ابی لہب زکا خیرہ کی اغت اخبل دین او اخبل عقیدہ صحیح کار دلا نو دینا دا پتہ اولگی دا چھ اے داعی تا چکل دا دعوت شنڈی پرانی زی ضروری خبر ہے نا دا چھ ٹول دی تاثر خلق موافق ہوئی
ډیر خلق په خپل باطل عقیده باندې ټینګ ولاړ او هغه ورته صحیح ښکاري، خو ته خپل کار نه پرېږدي. دای خپل کار ابي جهل او ابي لهب د سپو غوندې اوتل غړمبېدل او پیغمبر علیه السلام د دعوت سلسله جاری وساتله. علي رضی الله عنه مبارکي د ځان پسې نائب مقرر کو، دی به نائب زماوي. علي رضی الله تعالی عنه یاد ساتي د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت په مجلس کې د علي ابن ماسوا چام تایید نکو، یو علي کرم الله وجهه تایید کو. الله رب العالمین ابي لهب ته د خپل خیرا جواب را ولېګلو چې تا خو زما محبوب ته خیرا وکړه، زما په محبوب باندې ستا خیرا نه لګيږي، خو تعالی الله وې ز ازار کوم. نو ابي لهب را اوته چا ورته ویلي تباشوي جهنم دي زې شو، جهنم کې بس وځيږي اور ته بلار شي. د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها یو نږدې رشتہ دار وا، ابي لهب ته مخې ته راغله ورته وی تباه بشي غرق بشي، دا دی ولې وکړل داسې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بارکه دی غلط کلمات استعمال کړل، تباه بشي جهنم تبزي. ابي لهب ورته سوي وای اے اول خدا پیغمبر حق نه دی، نعوذ بالله من ذلک، او که حق وی ما خبر او نه منله ما به خدای جهنم ته ورځي. ما سره دومره مال دی، دومره دولت دی، دومره می شهرت دی، هر سړی می پیژني، اول خو به مال ورکم عذاب نه بزان بچکم. دی صورت ته اوس ګورې لاندې ښا مال به ورکم ځان به بچکم. د خزوا ام جمیل دا د ابو سفیان رضی الله عنه خور وخا، د ابو سفیان رضی الله عنه خور وا. ابو سفیان ته الله څومره لوی مقام ورکړي. د ابو سفیان خور دا ام جمیل، وګوره ام جمیل ته الله ازار کو، ولی ابي لهب چې لاړو نو ام جمیل ورته وی سکار دی وکړو، وی نور مې ایسو نه کړل، خو پیغمبر مې د خلقو د وړاندې نعوذ بالله من ذلک ټیټ سترګې کو، خبره مې ور خراب کړه او کاڼي مې راواغستل او ما ویل چې زه به ور باندې گزار کوم. نو ام جمیل راغله او دته وی راکه دا لاسونه چې دا خپل کوم چې په دې د پیغمبر بې ادبي وکړه، نعوذ بالله من ذلک. دو خبرې شوي. ګورې دې خبرې ته خزا لپکار دادی چې خاوند دې د دین بې ادبي وکړه چې خزه ورته وي چې بیړه دې غرقه شه تباه شوي، ولې دې داسې وکړل؟ لږ عمر د پاره دې د ابد زندگی تباه او برباد کړه. ښځې له دا پکار دي هغه ښځه چې د ګناه تایید وکړو د ابي لهب تش هغه له باقاعده مبارکي ورکړه او د هغه لاسونه ښکل کړل. یرونو وورئ ښه وورئ، الله جل جلاله د مال د پاره الله رب العالمین فرمایي دی خوې چې مال به بچ کی، تجربه کاری ما تجربه به بچ کی. الله رب العالمین فرمایي زر دې چې مال مالاک شي، آغا سچ د ګټل هغه هلاک شي، تباہ و برباد شو، لاسونه تباہ شو، مال تباہ شو. وی ذکر د لاسونو د یو جز نه دی بلکې د ټول بدن مراد دی. الله وی ټول بدن یې تباہ و برباد دی، خو په لاسونو یې بې ادبي کړې ده، لاسونه یې تباہ دي، مال یې تباہ دی، مال یې برباد دی. هغه ښځه چې د لاسونه ښکلول الله فرمایي هغه ښځه هم تباہ ده. هغه ښځه د جهنم لړومې ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخالفت کې د خاوند لاسونه ښکل کړل، هغه هم د جهنم لړومې وي، هغه هم د جهنم لړومې وي. درې خبرې نور را ووتلې. ښځې له پکار څه دي چې د خاوند د بېدینۍ دغه ونه کې ملګرتیا ونه کې. یوه دویمه موږ او تاسې له دا مسله را ووتله چې په مال باندې نه خلاصېږو چې د الله فضل ور سره شامل حال نه. دریمه خبره قومیت نجات نه ورکوي چاته، که قومیت نجات ورکوله
رشتہ داری نجات ورکول یوازي بغیر د ایمان نه نو ابي لهب جهنم تنتلو سقط رده د عبد الله صاحب د پلار سو خزوي دا د اغي مور بچی دی عبد الله صاحب او ابي لهب دا د یوي مور بچی دی لیکن نږدې رشتہ داری د جهنم نه بچنکو یو حدیث ابا هريره نقل کړي رضی الله عنه نبی علیہ السلام اعلان وکړو اے علی اور نتا ز نشم خلاصوله اے عباس د اور نتا نشم خلاصوله اے حمزه د اور نتا نشم خلاصوله او وی وړه فاطمه ولاړه ورته و چې اے فاطمه بچي زتا د اور نشم خلاصوله تر سوچ ته دا کلمه ونه وی چې لا اله الا الله نو عزیزانو خبر دادا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورونو اوس خبر دادا چې مولانا صاحب تا خو یو جمعه نه لس جمعه دا خبره کې چې ټول رشتې به ختم شي خو د نبی علیہ السلام د بچو رشتہ نه ختميږي بل خو چې نجات نو دا رشتہ کوم رشتہ ده چې چا ایمان راوړې مسلمانان دي نو الله غفور الرحیم ذات ته کې دې چې الله ګناهونه معاف کی د وجه د نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنا نو بل مسله دار او تعالی چې هغه نسب نجات نه ور کوي چې هغه ایمان نه راوړي هغه نسب به نجات ور کوي چې د ایمان پرنګ د څه ګناه شوی عن قریب الله ورته معاف کی نو الله جل جلاله دی زمونږ استاد د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم کامل اتباع نصیب کی خاوندانو ته پکار داده چې کور ته د ګناه رسم او رواج نه وړي خذل پکار دادي چې د ام جمیل غوند کارنامه بنه کوي کارنامه د چا بکي د فاطمه بنت خطاب رضی الله عنه بی فاطمه واقعه به ان شاء الله ما خو دې جمعه ته خو به پکې تقدیم تاخير راتللو نور روانه جمعه ته به ان شاء الله د عمر صاحب د خور واقعه بیانېږي چا چې ایمان راوړو او چا چې د بهادری اظهار کړو قسم دې کده فاطمه بنت خطاب تقریر ووري حیران بشي ورته ان شاء الله ابر روانه جمعه کې کو رونو زمونږه او استاد ایمان داده چې عظیم دولت هغه څه شه ده ایمان ده د ایمان دولت ته یو دولت هم په خنه راځي زمونږه د دې مدرسې یو معاونو مونږ له د مدرسې د پاره مېش کې تقریبا لستونی وړه او یو ټیم غوړي یو بوري چینی دا به د حیدرآباد نه د سلیمان خیلو نه براوړله کور غالبا حیدرآباد کې سلیمان خیل نه براوړل ما سره دا دریش په وړاندې موبایل باندې خبرې وکړه ما ته مولوی صاحب نور الامین اجي صاحب ناروا نامه یو مالجی وایا وې مونږ ته په 21 مارچ باندې ټیم راکا که 27 مارچ یو خودرانه وسیر شو حافظه کمزور مال اجي صاحب دا ټیم خو بند دی دا ټیم بند زما درې جلسې دي مارچ کې مال 30 پورې زما جلسې دي نو مهرباني دا او دا ورځ بدل کینو خبای بیا پلان کوي ورځ پلان کوي خو به هر حال چې هغه به کوم ورځ خودل هغه به بند و ډېر خمل ګره مو یو ورځ خالی او مال پلان کوي ورځ خالی دا هغه ته وای مرګرو ته ان شاء الله یو غنټه له ورشه وای خج تعالی زما موبایل کوم موبایل بند وای موبایل درته هغه سره کوم به تاسو سره مولانا صاحب چې ما سره خبرې ونه کړې وسماغه چې چوپ شو سار مرګري رااله وای نور الامین اجي صاحب بیګا وفات شوه ده نو د مدرسې رکن هم امې دې بچی ته ویل مال چې ما ته بیات کا چې د دعا نه مخکې د هغې څو خبرې ذکر کړم لومبۍ خبره دا ورونو چې مدرسې ته کله صدقه راوړې قسم په خدای چې دې لنګر مخکې ښکته کړې شګر بیمار یو د زړه بیمار بلو ګردې بیخي ختموي خو بوجۍ بیا په خپله داسې راښکله او لنګر له بیا دننه کړله ما ته ویلې استاد یو ارمان مې دا دی چې جنازه به مې کې د مرګ مې پته لګي نه نو هغه جنازه خو مې وکړه تاسې ټول په دې ګواه اوسئ جامعې ته ډېره لویه صدمه ورسېدله ځکه موږ ته هغه صدقه ډېره خوښه وي چې موږ پې پوه نه شو لنګر ته ورسېږي دویمه خبره دا درونو چې ما تقریبا تا سره وعده کړی او ثابت کال تیر شو خو ما اعلان نه کولو اوس څه چې الله دې قبول او منظور کړي څومره وس چې زما خپل ذاتي و ما ته الله په یو څیز کې مزدوري را کړې وه او الله رب العالمین دې هغه مزدوري د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د برکت قبول کړي نو هغه تر دې ټیمه پورې را ورسېدله زما
سره نورې څه دروازې نشته. اکثر به مرګرو موبایل کولو موبایل پیسې لاشته دی، الله به خیر پېښ کړي. ځکه دا د نبی علیه السلام چې کوم مرګري خوب لیدلی هغه دا و چې تاسې لګوئ موږ به راوړو. نو ما ځکه اعلان نه کولو چې ضرورت ورته نه و. نورونه اوس زمونږ د مدرسې چې د کم چا نه سودا کو نو دا خرچه سیوا شوه، تنخواګانې په خپل حال پرتی دي. دا جنوري ختم شوه، دسمبر کې تقریبا یو څلور تنخواګانې پاتې دي. الحمدلله دسمبر کې د قاریانو تنخواګانې پاتې دي او د لنګري تنخوا پاتې ده. نور انشاءالله د دسمبر تنخواګانې موږ ورکړلې. اوس جنوري ختمېدو والا ده، تنخواګانې به ورکوي انشاءالله. ځکه چې څه وي هغه تاسو ته ښکاره کوم. په دسمبر کې زموږ تنخوا پاتې ده، یو درنه هغه غواړم تقریبا هغه 80,000 روپۍ برابرېږي، 85,000 روپۍ برابرېږي. په دسمبر کې هغه درنه غواړم. د هغې نه علاوه د جنوري تنخوا هم درنه غواړم، دا به م را سره چانده کوئ. او ورسره زمونږ د لنګر خرچه تقریبا هغه 1,72,000 روپۍ 80 برابرېږي تقریبا. دا هم درنه غواړم ورونو، ځکه زمونږ څه وسیله نشته. 1,72,000 څه د پاسه دا برابرېږي او 1,64,000 نور برابرېږي د لنګر. نو دا تقریبا څه د ټوټل جمع کړي دي 3,36,000 روپۍ زمونږه دا د لنګر د پاره ضرورت دی. او د تنخواګانو پیسې نو زما درخواست دا دی رونو چې نن به مونږ سره چانده کوئ، خو داسې چانده میلمنو نه هم غواړم، علماو نه هم غواړم، طلباو نه هم غواړم او خپل هم چې څه وسیږي انشاءالله خپله به هم پکې اچوم. خو نن به چانده کوئ، الله دې وکړي چې بلې جمعې ته در باندې زیری وکړم چې الحمدلله د تنخواګانو پیسې هم برابرې شولې. زمونږ د ګیس خرچه دې کې نه ده لیکلی شوې. د ګیس خرچه هغه چې هر چا ته پته لګي، بازمت قاري صاحب هغه څومره پیسې برابرېږي لږ ودرېږه ووایه، د ګیس پیسې څومره برابرېږي هغه هم لږ ووایه. تاسو لږ صبر وکړئ شمشاده، لږ یو منټ صبر وکړئ. لږ ووایه زړګیه. لږ ووایه څه شي ښه جي. نو تقریبا 25,000-26,000 هغه هم برابرېږي. نورونو زمونږه اوس ضرورت دی، چانده در نه غواړو، برفور چانده در نه غواړو. چا سره زکات وي انشاءالله هغه به هم موږ پکې قبول کړو زکات لپاره، او چا صدقه وي نو موږ انشاءالله لکه څرنګه چې مخکې مې درته ویلو اعلان به جامعه کې د منبر نه دا نه کېږي. خو ضرورت راغی ولا چا نه چې موږ سودا کوو، عمران ملګری دلته ناست دی، هغه وایي چې نور زما وس نه کېږي چې زه په قرض سودا راوړم، ځکه دا 3,36,000 زما دغه شوي. نو درخواست درته کوم ټول ملګري چانده واچوئ انشاءالله، ټول ملګري واچوئ. ښه درخواست مو دغه دی چې تعاون را سره وکړئ ټول ملګري. وره طلبای کرامو ته زما درخواست دی چې هغوی دي 10 روپۍ ولې نه خو واده چې انشاءالله لږ صبر کړئ. خدای دم وکړي انشاءالله ټول مرګرو ته مې دا درخواست دی. بس مونږ خپل درخواست تاسو ته وړاندې کو، دا پرچه ده انشاءالله. مونږ شکر دی چې تاسو ته ویو چې بل چاته نه ویو. او دویمه خبره دا ده چې زمونږ په مدرسه کې تاریخ دی انشاءالله چې دلته به څوک ونه وایي چې مولوي صاحب اعلان کړی. او اوس هر یو کس نورالامین حاجي صاحب په قدم لاړ شي. نورالامین حاجي صاحب لاړو، خو هر یو مرګری دا د نن دغه تذکره حسنه کېږي، ښکلې تذکره کېږي. او وفات دی بچو له به ډېرې پیسې ګټلي، کور به ورته اخیستی، بنګله به ورته اخیستی. خو یاد ساتئ ګوره چې نن دلته کم تذکره وشوه دا به ډایرک دغه قبر ته رسیږي انشاءالله. نورالامین حاجي صاحب د جامعې بهترین رکنو او په دې ثابت کال او مخکې کال باندې چې زمونږ لنګر شروع شوی الحمدلله موږ سره تعاون کړی او موږ د تعاون شکر گزار یو. الله جل جلاله دی داغه په قبر باندې سره زمونږ او د ستاسو د انواراتو باران جاری او ساری وساتي. یو دو ملګري د دې ستنو نه اخوا پاسېږي، یو دو کسان دلته پاسېږي دغه ځای کې، هلته دو کسان پاسېږي. حاجي صاحب ځان سره یو کس بل هم که دغه سا کس د سره دی هغه ځای کې ستنې نه اخوا چانده غونډه کوي. شاباس زر زر وکړئ، هغې سر نه شروع شه. سر هر ملګري ته زما دا درخواست دی چې نن موږ سره دېخوا لږه داسې کسان تاسې بار وځئ، بلکل تاسې دواړه بار لاړ شئ. او تاسې دې ځنه زما درخواست دا دی رونو چې ګوره دا نن چانده برابره شي. دا 3,36,000 دا برابرېږي او تقریبا 3,80,000
نور خرچه برابرېږي تنخواګانو او نور د استادانو چې کوم ذاتي هغوی دپاره چې بسکټ څه څیزونه کوي نو د هغې دپاره نو تقریبا 6 لاک 6.5 لاک روپو ته ضرورت دی نو الله رب العالمین دې په همدې چانده کې پوره کړي. بس ګورې ما خو مدرسو دپاره چاندې غوښتې ښه خو هلته الحمدلله چې ما کم ځم اعلان کړی نو خلقو برفور تعاون کړی. نن به انشاءالله تاسې هم برفور تعاون کوئ چې مدرسې ته دا ضرورت الله رفع کی او خدای پاکي د غیبونه پوره کی. دویمه خبره دا ده د موبایل باندې دا خبره تاسې نشر کړئ. هغه رونه چې ما ته موبایل کوي د بار ملکونه چې مولوي صاحب ستا ذاتي څه څیز پکار دی رونو ګړۍ شته جامې شته پټکې شته اوړه شته غوړي شته د بجلی بیل شته د بچو د ډاکټرۍ خرچه دوایانو پیسې الحمدلله شته. نو هغې مرګرو ته مې دا درخواست که چانده رالیږئ نو زمونږ د ایاز حاجي صاحب په نوم باندې چې کوم مدرسې دپاره هغوی د بینک اکاونټ نوم باندې سیس کولاو کړی نو د حاجي صاحب سره رابطه کوي ډایرکټ ما سره د چاندې باره کې درخواست مې دا دی رابطه ځکه مه کوئ چې ما سره زه کمزور یم فلهذا هلته هغوی سره رابطه کوئ انشاءالله زمونږ تقریبا دا څو میاشتې کېږي چانده د هغې مرګرو په نوم باندې رارسي او الحمدلله هغه دومره امین انسان دی. زه د خدای تعالی شکریه ادا کوم په خدای په ذات مې د قسمي چې کم لوټ ورته چا ورکړی چې کم زوړ لوټي هغه بدل کړی نور لوټ قدر نه دی بدل کړی خو چې زوړي هغه بدل کړي دا د امانت دی مولوي صاحب والا. نو الله دې هر یو مرګری امین وګرځي. ستاسې چې کم دوستانی هغوی سره تعلق جوړ کړي. زمونږ مدرسه مونږ ته ضرورت دی بل دعا وکړي زمونږ قوم. زه د ټول قوم نه خوشحاله یم. ما ته یو مرګري خبره کوله وی مولوي صاحب یقینا ته خوشحاله یې زه تاسو ته بار دعاګانې غواړم زه د خپل قوم ته وایم ته بار درته دعا کوم دلته د ځکه نه کوم چې دلته خو تاسې هر سړی ناست دی زه درنه خوشحاله یم. زمونږ مدرسه انشاءالله الله دا انتخاب دی قوم کې کړی دا ځمکه الله ته خوښه وه مدرسه یې کړه انشاءالله یو لوی ضرورت دی هغه به انشاءالله تاسې نه مونږ غواړو ځکه زمونږ د مدرسې د باترومونو زمونږ د مدرسې د استنجا زمونږ د مدرسې د چرندام ځایونه نشته. زمونږ طالبان واړه ماشومان هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی هغوی د بره چت ته خیږي بیا شپه کې ماشومان دي چاته خامخا د خېټې تکلیف دا 300 کم طالبان دي. تاسې په ایمان وئ د دې تاخاني نه چې ماشوم د 7 کالو ماشوم ته د شپې خېټه کې درد راشي او هغه د بره چت ته خیږي نو ډېره ګرانه ده. تاسې ته هم دا درخواست رونو په دې درد کې موږ سره شریک شئ انشاءالله. را روان د زکات میاشت کې د ټولو نه برفور تعاون غواړم خو یو ځلې درنه غواړم که بیا دپاره د چاندې خبره شته زه به نه کوم. ګورئ بس دا مې اعلان دی ځان سره ترتیب برابر کوي. استنجاګانو ځایونه به جوړو د قوم موږ ته مخکې ځمکه را کړې ده او بیا به م راکوي بیا به م راکوي او دا قوم به موږ سره بوج وړي که نن دې طلباو سره بوج یې وړو دا طالبان به انشاءالله اوږه باندې جنت ته رسوي انشاءالله. نو دې قوم ته زما درخواست دی پولم درته خراب کړه بیا به هم خرابو پټیم درته خراب کو بیا به هم درته خرابو خو انشاءالله غله کې به دې کمبود نه راځي رزق کې به دې کمبود نه راځي. نو درخواست مو دا دی انشاءالله چې زمونږ د اودسونو دپاره د غسلخانو دپاره زمونږ په مدرسه کې 300 طالبان او 6 باترومونه دي او 4 ورسره د لمبا ځایونه دي. بس تاسې خپله انصاف وکئ بس دا که تاسې له څنګه ښکاري. دویم د استنجاګانو 4 ځایونه دي په هغې کې استنجاګانې کېږي نو دا طالب به دا ضرورت په کوم ځای کې پوره کوي. نورونو درخواست مو دا دی چې ټول مرګري به تعاون کوي را سره انشاءالله. درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. شوق سره درود شریف وایي. اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين خدای زموږ دا مدرسه الله ټول دینی مدارس الله چې څومره دي دارالعلوم حقانیه او نور دینی مدارس زموږ چې څومره دي الله د علماء دیوبند سره تعلق وي الله د دې مدارس او حفاظت فرمایي. رب کریمه جامع محمدیه زموږ د ځنګلي نهر دا مدرسه یا الله ما تخپل ځان
ډیر پیکخ کارا شو. دا ستا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مدرسه ده. کوټه نه پرون نه بل ورځ نن درېم ورځ ده. یو سید دی، سید ابن نواصب بیانونه اوري لیدلې مونږ ده. نو هغه ماته موبایل کول مولوی صاحب 1500 د پاسه کم 15000 روپۍ ما مدرسې له درولې غلې. نو هغه غالبا مرګري ته برا رسیدلی آیا ځي صاحب ته. نو ما ته ول چې ما د خپل نیکه مدرسې له پیسې درولې غلې. د خدای په ذات مې د قسم دومره خوشاله شوم. مال الحمدلله چې یو سید دا اقرار وکړو چې دا زما د باباجي مدرسه ده، دا زما د خپل محبوب نیکه مبارک مدرسه ده. نو الله دې زموږ دا مدرسه چاته نه محتاج کوي. رب العالمین د غیبونه امداد فرمایي. یا الله د دې مدرسې خدا سي اراکینو خو هغوی له اقتصادي مشکلات رالل. قسم په خدای برزه کې مونږه اجلاسو ړومبه کالو ماته او اجي صاحب نومینالم وې د استاد سمره تنخواه د مال 2000 وې د کال سمره روپۍ شي مال دومره جب تلاس 24000 روپۍ یو راکړي. دو استادانو 24000 بل لاکړي. د دواړو قارینو تنخواه برابر شو. خو هغه مرګري زما هغه رونه زما د خدای په ذات مې د قسم وی چې هغوی په ډېر امتحاناتو کې دي. هغوی ته دعا وغواړي رب العالمین د دغه امتحاناتو نه وباسي. او دا کم مدرسې چې جوړه کړې وه تعاون پکې کړی الله د دې مدرسې پاتې خدماتم هغوی نه واغستلی کړي. د هغوی الله مال قبول کړي. اوس د درس بخاري دپاره ډېر سیټونه هغې اجي صاحب واغستل بیم نوم نالم. الله جل جلاله دی د هغې په مال اولاد کې برکت واچي. په سره د دې نه چې و قرضارې او سره د قرضې بیم مدرسې ته څو سیټونه الحمدلله هغه د بخاري شریف د غټې دورې هغه واغستل. الله جل جلاله دی را روان کال ته زمونږ د مدرسې ته نورم نیکان طالبان راولي. زمونږ د مدرسې دستربندي به انشاءالله 25 مارچ باندې وي. انشاءالله هفتې ورځ به وي. ستاسې د مدرسې نه د زنګلي نهر نه به د بخاري طالبان فارغ شي. ستاسې زنګلې انشاءالله د دارالعلوم حقانی په قدم باندې روان شو. 30 طالبان مبارک مشا مبارک مشا. اے د زنګلي موجوده او اے په قبرستانونو کې پراتو مقتدیانو تاسې چې کم گلشن جوړ کړو کم باغچه مې جوړه کړې وه انشاءالله د شلو او د 150 په منځ کې د طالبانو دستربندي د بخاري به وي. بیګا مې خوب لیدلی او درته ویم یو چا رانه تپوس وکړو وایي څومره طالبان به څه کالې فارغ شي. خوب کې مې ورته ویل مال د تجوید او د حفظ او د بخاري شریف سره به 96 طالبان وي انشاءالله. خو ما ته قسم دی که پته چې څومره دي. بیګا خوب کې چا تپوس کړی. بهرحال تاسې ته هم مبارک مشه. تاسې به انشاءالله څه کالې د 150 او د 100 په منځ کې طالبان انشاءالله دنیا ته عالمان ورکي فاضلان به ورکي. نو مدرسه آباد کوي. دا زما چانده نه غوښتل بس دا ځان د پاره داسې عبرت وګڼئ چې مولوي صاحب نه غوښتله سو الحمدلله ټول ګواه اوسئ. ما دا خبره نه ښکاره کوله. موږ ته خدای پاک لږ ځای را کړی او هغه ځي کې الله ما ته مزدوري را کړله. الحمدلله دا مزدوري ډېره حصه هغه د نبي علیه السلام په مدرسه کې الله قبوله کړه. خو ختمه شوه څه چې و ختم شو. الله ته علم دی. اوس در نه غواړم تعاون در نه غواړم چې څومره زما وس بس خلاص شو. تقریبا 100 میاشتې د هغې مزدورۍ نه موږ مدرسه وچلوله. بیا هم غواړم یا الله زما مدرسه الله نور زما په مال وچلوه. الله زما ته داسې اسباب برابر کا چې په زرګونو مدرسې الله وچلوم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 416 علماو ته تنخواه ورکوله. 120 مدرسې خپل تعاون باندې چلولې. یا الله دا سعادت را نصیب کا. الله په هر ضلع کې مدرسه راکا، په هر صوبه کې مدرسه راکا. الله په هر خار کې مدرسه راکا. الله څوک به څه غواړي څوک به څه غواړي. الله ما قیامت کې د طالبانو منځ کې را پاسوه. الله که ما نه تپوس کېږي ربه ما سره هېڅ نشته، نه مونځ شته نه روژه شته نه زکات شته. یو میاشت ما د رمضان روژې خوړلي بیمارم قسم دی چې اوس روژه نیسم. اوله ورځ مې سپزان ټرۍ وکړه خوله مې وچوه
نشم نیولې دعا راته وغواړئ چې الله دا غیر وجود نیولو توفیق را نصیب کړي. رب العالمین خدای بیماری مو په روغ صحت بدل کړي. دلته څومره دوستان راغلي الله روغ صحت نصیب کړي. د چا کاروبار نه د حلالو کاروبار نصیب کړي. د دې مدرسې معاونین او اراکین کدلته موجود دي او کوس موجود نه دي خدای دواړه جهان خسته کړي. مال اولاد کې برکت واچي. دې مدرسې سره مسافرونه بار ملکونو نه تعاون کوي الله دا غوي په ژوند کې مال اولاد کې برکت واچي. او مسافر ته مې دا درخواست ده ما ته مو وایي چې مولوی صاحب ستا ذاتی پکار دی هر سړیر دی سمو چې اراده وي مدرسې سره تعاون کوي. الله دا مدرسه آباد کی. الله دا مدرسه چاته نه محتاج کوي. او الله جل جلاله دی زمونږ د دې راغلو ملمنو دواړه جهان خسته کی. څوک چې بیان اوري مسافر بلا موبایلونه کړي دعاګانو درخواست کړي الله د ټولو مسافرو شری حاجتونه پوره کی. بعضی بیماران هسپتالونو کې دي روغ صحت نصیب کی. زمونږه سو دوستان دا نور الامین اجي صاحب چې وفات شوه الله مغفرت او فرمای د په شان د نور مجاهدین پیدا کی. یا الله د دوی او زمونږه د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول